خیرنه کسی به جنت ته ځي تاسو ته دغه خبره ذکر کوم لکه دا کوم چې په اوله کې ځي دا خو ډېر اوچت خلک دي خو کوم چې به اخرنه کس جنت ته ځي که تاسو دغه باره کې واورېده نو تاسو به حیران شئ حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده آخر من يدخل الجنة رجل اخرنه کس چې به کوم جنت ته ننوځي فهو يمشي مرة ويكبو مرة روان بي نو کله به رولیږي کله به نیغي کله به رواني کله به نیغي وتسفعه النار مرة او کله به د اور لګي د جهنم ده فاذا ما جاوزها التفت اليها نو کله چې د جهنم نه راوځي د جهنم ته به مخ واړي او وګوري وي به چې تبارك الذي نجاني منك برکتونه ولدا غزات چې تانه ازازات کړم او تانه راويستم لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احد من الاولين والاخرين الله ما لدیش نعمت را کړی دی چې د مخکینو کې چاله ور کړی نه بورستنو کې چاله ور کړی دته ګوره د جهنم نه راوته صرف د جهنم نه راوته دا ګوره د غټ نعمت ښکاري فترفع له شجره مده بناسي د غزيږي جهنم په دی خوا کې یو ونه به الله راوخیږي مده به وي چې اي رب يعني اي زما رب ادنيني من هذه الشجره ويلا ما دوني تنجديك چې دې په دې سوري کې کېنم واشرب من مائها او چې دغه کې مو وی ځای وسکم الله بو ته چې ابن ادم اې د ادم بچیا لعلي ان اعطيتكها سالتني غيرها د ادم بچیا کې دې شي زته له سوال پوره کما او دا نعمت زته له درکم خطبه نور مواړي هغه بو چې لا يا ربي نا ويعاهده الا يساله غيرها او د الله سره بلوزږي چې زبد دین علاوه نور څه نه غواړم رب العالمین به فیدنیه منها الله سبحانه وتعالى به دغه جنت عفوا الله سبحانه وتعالى به دغه ونی ته نږدې فيستظل بظلها ويشرب من مائها ندیل تبکینی دغه په سوري کې وببس کې ثم ترفع له شجره هي احسن من الاولى بل ولا بل لا روخي چې هغه به دغه ونی نه خسته دا کوم چې مخ کې و فيقول اي رب نديب الله توي ادنني من هذه يلا ديوني تمن يجديك چې دغه ځکه مې وبدي غوسکم او کوم سور دې ځاګې ته کېنم لا اسالك غيرها الدين لو زت انا سنوارم الله بده چې ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها تما سره لوز نو کړي چې زب نور سره غواړم نبي ابو الله وی چې کې دې شي زته دې ته نږدې کوم نو ته زمانه نور سو غواړي ناغه بو سره لوزو کې چې بیا نور سره غواړم او الله سبحانه وتعالى به معذور غني ځکه چې هغه صبر نشي کولای چې دا خسته ونی او تراخیج نو صبر هغه کوم ځای کولای شي ثم ترفع له شجره عند باب الجنه بده بده دریم ونی ته الله نږدې دا غینه بعد دریم ونه الله سبحانه وتعالى ته راخکاری کې چې هغه بالکل د جنت لري دروازې سره یي او دغه ونه به د دې اولنی دوه ونه نه خسته بده وی چې یا رب ادني من هذه يلا ما دغوني تنجديك چې دې په دې سوري کې کېنم او دغه د وبوس کما او د دین لو بزتان سنه غواړم الله سبحانه وتعالى يا ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها تما سر مخکم لو وس کړم چې زب نور سنه غواړم بیا به سره دې لوځو کې چې الله بس نور سنه غواړم الله سبحانه وتعالى به هغه ته نږدې فاذا ادناه منها فيسمع اصوات اهل الجنه نو چې کله الله دروازې ته نږدې کی نه دی به د جنتیانو غوازونه ووري او دغه خوشحالیان او دغه غب شپ او دغه خندګان نه دی به چې یا ربي ادخلنيها چې دې براغنه خدنه مینه بس چې دنه ورشم جنت الله به ابن ادم ادم بچیا ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها تبدي راځي چې ته د دنیا امر دنیا څومره بچی ده چې دنیا امر بچی ده درکم او دغه پشان ورسره نورم درکما ناغبت يا رب تستهزئ مني وانت رب العالمين يلا تبو ما بوري خان دي وترب العالمين ويفضحك ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود چې کله دا خبره کوله نو وی خاندل نبی دې مرګرو ته زمان ته پوښتنه کوي چې ما ولي وخاندل هغه ته مما تضحك توري خاندي
وی هکذا ضحك النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی چې دا حدیث وی هغه خاندلی و بدیسی او چې کله وخاندل نو موږ دې تپوس کړو چې مما تضحك یا رسول الله ته ولي خاندي یا رسول الله وی من ضحك رب العالمین وی ما په دې وخاندل ځکه چې دغه ټیم کې به الله مو وخاندي چې کله وته دغه انسان وته وی چې تستهزئ مني وانت رب العالمین الله وته چې انی لا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر زه خاندم نه پته پورې چې څه غواړم هغه کولای شم دا ګوره اخرنی جنتی دنیا او د دنیا په هنجره بچي بل پیر کې دا به اخرنی کسته ملوي یو حدیث کې درځي د مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې شته وی سأل موسی صلی الله علیه وسلم ربه رسول صلی الله علیه وسلم وی موسی علیه السلام د خپل رب نه تپوس کړو ما ادنى اهل الجنه منزله یلا په جنتیانو کې چې ټول نه کم لاندینه کسته اغلب الله سور کتاب ولا سور کې نو هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه ابا هغه کسي چې په اخره کې براوستې شي جنتیان په ټول جنت ته تریده او بالکل په اخره کې راځي فيقال له تتبول جنت ننوز لدي بودري بدل ذيك ويجي يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم يلا زمو بقي زي خلقوا ټول زينه نیولي او ځان له بقي هر څه لګولي سجل چادي هغه ملو شوی دی فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا استدا خوخه چې په دنیا کې دی او بچای چې د غمر بچای درکو ناغه بو چې رضیت ربي په دې غزل عظیمه الله بو دوی چې لك ذلك استدا پر دغه بچای شو ومثله 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 پینځه پیری لو داغي بشان پینځه پیری فيقول في الخامس رضيت ربي يلا بدي راځي او بدي پینځه پیری نو بیا بو الله وی هذا لك دغه ستاده پر شو وعشره امثاله او د دنیا د بچي بشان چې لس پیری کې د ستاده پر شو ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك او ستاده پر پدې کې هغه سدي ستاده پر پدې کې چې ستاسو نفس غواړي او ستاسو سترګې باغې باندې یخيږي او ستاسو سترګې ته خو نخلي هغه ستاده پر دې نغبو چې رضيت ربي يلا ز راځي و پدې باندې په بل روایت کې راځي چې کله چې اخرنه کس رويشته شي د جهنم نه او د عبد الله بن مسعود روایت ته الله بو دوی جنت ته نوځي فياتيها فيخيل اليه انها ملأ کله چې دې راځي جنت ویني دې بو چې دا هډک نو واپس بشي وي چې يا ربي وجدتها ملأ يلا جنت هډک او ته ماته جنت نوځي الله بو توي اذهب فادخل الجنه لا شي جنت ته نوځي دې براشي بیا بر واپس وي چې الله جنت هډک تو خلکو بږي زینې ولي الله بو تبيوي اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها استاد پر په جنت کې دومره زیاده لکه د دنیا د ټول دنیا چې شي او دا غي په شان چې لسن د نور کې ناغه بو ته تسخروا بي وانت الملك يا لا تبوا بري خاندي او تباچای نو عبد الله بن مسعود فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخندل ترديج دغه غاخونه چې د ښکارش او دا خبره وکړه ذلك ادنى اهل الجنه منزلا د جنتیانو کې د ټولو ناغلاندینه کسته تاسو دین اندازه ولګوي چې په جنتیانو کې چې کوم لاندینه کسته د ټولو نه لاندینه دغه د حال له اغلب رب العالمین د دنیا امر او د دنیا په شان چې لسن نور کې دومره زیب ول الله په جنت کې ورکینو بیا مسخه الله چې دا خلق وبصحالي کم خلق چې په جنت الفردوس کې